السلام علیکم بھائی جان زه فواد باچا امید کوم چې تاسو بخیر دا ویډیو ما نن په دې ولاړه باندې راخکړې ده ما زه چې لږ وردی کو لیکن جست زیاده خو نه سپیکه سکیمر راوتی د هر نه سیوا سکیمرز راوتی دي په فیسبوک باندې او سکیمرز یې چل کوي سکیمرز چې کوم بیا کوشش کوي چې تاسو نه انفارمیشن په طریقه باندې وباسي هغه لپاره هغه جدا جدا ټیکنیک استعمالوي خو یو ټیکنیک چې کوم دی هغه ته ویل کېږي سوشل انجینیرینګ ټیکنیک چې دی it is one of the common and one of the worst thing you can ever have مطلب دا دی چې تاسو کوشش وکوئ چې تاسو د یو لینک راشي تاسو ایمیل ته یا تاسو فیسبوک ته هغه به تاسو باغې باندې کلیک نه کوئ که کلیک یې وکړو باغې دننه تاسو بیا انفارمیشن غواړئ انفارمیشن ما پبلش کوئ مه ورکوئ ولا اوس دلته یو لینک راغلی دی زموږ ته یو فیسبوک سایبر پشتو یو لینک راغلی دی هغه د کاپیر زمونه هغه پروفایل پکچرز هم یلو باندې لګولی دی بیا منشن کړلی دی نو هغه هم په ټول په فلیکس کې راغلی نو خلکو د یار اټومیټیکلی ته وایي چې او مای ګاډ سمثینګ از رانګ مطلب دا دی چې یاره چې چل دی زما پیج څه وایلیشن کړی دی چل دی هم زه خو خیر ماشاءالله دا شي سرټیفیکیشن دی خو بیا هم سړی چې هغه ویری که نه چې دا کوم ځای راغلی خو چې بیا ما هغه یو آر ال وکتو هغه بیا موږ د هغې پټفان موږ چې راوښکل نو موږ ته پته ولګېده چې یاره بایسه کې خوشی چې دی هغه بوګس دی بوګس هغه یو شي ته ویل کېږي چې هغه دونه صحیح نه نو دغه شان دا سکیمر چې کوم دی دا کوشش کوي چې ستاسو ایمیل چې کوم دی پاسورډ چې کوم دی ډیټا برث چې کوم دی بایجان زه نن خبر ختمه ستاسو اکاونټ چې کوم دی تاسو موږ باندې انټر کوئ پوهېږئ نو چې یاره دا څه دي که نه ډېر زیات کنفیوزینګ دي سوشل انجینیرینګ کې دا غلطي ده او دا یو ورس تھنګ دی که نه چې هغه دومره ګران دي چې سړي ته پته ولګي دا د ارسانو دی او که نه د ارسانو نو تاسو به دا اویرنس کوئ دا موږ په سایبر پشتو کې موږ دا تاسو ته پرووایډ کوو چې ځان په دې باندې پوهه کړئ نو اوس دا تاسو دا ویډیو کموئ د اویرنس دا ډېره زیاته امپورټنټ ویډیو ده دا وګورئ که تاسو فیسبوک پیج کوئ که تاسو فیسبوک استعمالوئ که ټویټر هر نمونه اکاونټ تاسو استعمالوئ دا ویډیو چې دا به تاسو ډېر زیاته هیلپ میلاو شي ځکه چې په دې کې چې کوم ټیکنیک هغه استعمالوي هغه به تاسو ټول اوس موږ تاسو ایکسپوز کړو هغه به تاسو وګورئ نو راځئ چې هغې باندې سټارټ وکړو تاسو ته دا یو ایمرجنسي ویډیو ده ډېره زیاته ایمرجنسي ویډیو ده تاسو به پوه شئ چې زما څه مطلب دی دلته ښه اوس زه فیسبوک ته رالم ما فیسبوک کولاو کړو نو فیسبوک چې ما څنګه کولاو کړو زه رالم نوټیفیکیشن ته نوټیفیکیشن ته چې اوس رالم بایجانه په نوټیفیکیشن کې ما دا نوټیفیکیشن ولیدی هغه د کافر زمون ډیسکار کړی دی که خیال وکړې د پروفایل پکچر چې کوم دی هغې ګوره لغه ته ورچولی د یلو ساین ته کوم چې ریکوایرمنټ کوي مطلب دا دې مطلب دا دی چې هلکه خیال کوه واچ آوټ بی کیرفول او بیا چې دی نو منشن کړی کله چې منشن کړی دی هغو ټیکنیک استعمالوي ګوره ښه دا سکیمر دی اوس دا سکیمر چې کوم دی نو دا ټیکنیک استعمالوي چې منشن کړي کله چې ستا نوم یا پیج منشن شي هغه په یلو فلیګ باندې راځي پوه شوې نو دا خو نورمل پریکټس دی نو چې یو ځل ته رالم زه لږ کنفیوز شوم چې څنګه سوشل نیټورک رجسټري کارپوریشن چې کوم دی هسې هغه غټ نوم یې ولا ورکړی دی غوږ کې د سوشل نیټورک رجسټري کارپوریشن په یو اس کې رجسټري کارپوریشن چې کوم دی هغه غټ اکشنونه علي او په دې څه باندې نو دې دقه سره یو شی راکړی مارکیټینګ ایجنسی ولا ورکړی دی ګویا سټې دلته دې خوا راشي په سوشل نیټورک رجسټري کارپوریشن او نمبر یې ورسره هم بیا ورکړی دی یو قسم لایسنس نمبر یې ورکړی چې موږ د رخچانو یو نو چې ما څنګه په دې باندې کلیک کړو نو زیاره لګوټې خدای شته ویرېدم اونده کې که نه خلک یېرېږي چې دا what is going on ډېر غټ حرامیان دي دې اوس ګوره دا یو قسم سوشل انجینیرینګ کوي ستاسو ته پیج نه انفارمیشن وباسي ستاسو پاسورډ چې کوم دی ستاسو پیج چې دی په دې طریقه باندې بیا هیک کېږي نو اوس ګوره دلته دې بایجان ما دلته لینک راکړی دی ګوره ډېر انفارمیشن لیکلي دی هلته چې هغه فیسبوک هم کنفیوز کړی دی پوه شوې نو دلته دا اوس ما لینک راکړی نو لینک کې داسې ورچولی دا تایني یو آر ال دی اوس که په دې موږ داسې هاور وورکو نو لاندې ګوره لاندې خیال کوه په دې ګوټ کې نه دلته لاندې دا لاندې چې کوم دی دی چینج کېږي دا یو آر ال اخوا دا ګوره دی ډېر اخوا ځي نو زه به هېڅ کار اوس وکړم چې دی زه اوس انالایز کوم ما ته پته ولګي چې دا بایس چې دی دا څوک دی رایټ کلیک به ووهم کلیک کې به یې نه صحیح ده رایټ کلیک چې دی ما ووهو دی به اوس زه لاړ شم او زه بل پیج کولاو کوم دلته لږ سر دا ویډیو ودوم چې پرایویسي زه اوس پیج نه کولاوم د هغې په ځای باندې ما دې ویب سایټ رالم او دې ویب سایټ کې دننه زه اوس کار کوم د دې نه زه سکرین شاټ راوباسم ګوره څومره غټ یو آر ال دی دا د هغې تایني یو آر ال نه لاندې ګوره دا پی ایچ پي مای فرینډ دا خو اوس موږ دا کلاس سټډي کوو او کوي په هغه دا هیکینګ دی سوشل انجینیرینګ دی ګوره دا اوس دا کس دی ټرای کوي زما سایبر پشتو دا ټرای کوي چې دننه انفارمیشن څنګه وباسو
خبره وایو نو بنوي زغلی بکیو نوري خان دا تایني یو ار ال دا استعمال کړی دا تایني یو ار ال د یو شی دی چې کله غټ یو ار ال هغه نه کچ راغی تایني ویل کی کچ تا دا کچ کړی دی موږ وس کارو موږ به دا شارټ دی نو بس ګورو تاسو ځکه چې زه خو دی ویب سټ نشم مطلب کبه دی مونږ ما کلیکو کې د شي زما چې لاګینز دي کې د شي هغه تلل شي ډیر شي انفارمیشن لار شي زه ګوره نو وس دلته دا ما د سکرین شاټ راغی دا سکرین شاټ چې کوم دی دا به زه اوپن کم دا سکرین شاټ ما اوپن کو دلته هغه دی زه اوس دا نه کلیک کوم ځکه چې بیا ویب سټ دی خو اوس ګوره کراشي دا ویب سټ چې کوم دی دلته لیکل ګوره we have noticed unusual activity on your account my friend چې دې ته دا خیال شو مونږ اوس دې ته وګورو چې دا خو فیسبوک زموږ اوس انفارمیشن غواړي نو فیسبوک ته مونږ وایي چې اوس لاګین وکړه ګوره verify that your account verify that this is your account ګوره ایمیل اډرس وکړه پاسورډ وکړه نیو نیم اکاونټ ورکړه او بیا وایي چې دې کنټینیو وایي چې کنټینیو دی او تباہ برباد لړۍ ختم شوې هغه انفارمیشن هغه ته لاړو پوه شوې نو دا دومره خراب شی هر یو کس تاسو وایي چې زما اکاونټ هیک شو بایجانه دې شي ته خیال کوئ دا شی چې دی دا ټوټلی فیبریکیټډ دی زړه ما ډایرکټ ویب سټ ته انټرنیټ باندې ما چیک کو یار ما یې ګوره سوشل نیټورک رجسټري کارپوریشن سکیم دا ما ډایرکټ په ګوګل کې سرچ کو ګوګل کې ما سرچ کو نه دنیا شی راغسی دی هر یو کس وایي چې دا بای دا چې دی دا 2 نمبر پیج راخ کړی دی انیوی نو اوس په زور عالم دلته نو ما یې چلو کو ما دا پیج چې کوم دی دلته راشي نو دی ما بلاک کو پروشوي ما بلاک وو او بیا دا غینه بعد ما ریپورت وو کله چې ریپورت تراشي دلته براشي ګوره فالس انفارمیشن سکیم به وای سره سکیم درالی او دا پیج چې کوم دی فیک پیج به وای یا misleading information سب وای کنه دا پیج بوله بیا بند کی صحیح ده نو خپل کوشش وکړئ چې تاسو سره مونږ پیجونه دي او هغه څوک تاسو دي یو قسم لغه راشي ګورئ دا نوټیفیکیشن دراغه نو بی کیرفول زه به دې کار وکم چې زه به دا د دې نه ډیلیټ کما پوه شئ ګورخه نه پوه نوټیفیکیشن ټیم remove this notification زه به لر کما ځکه چې کېدای شي ټیم والا څوک چې په غلطۍ باندې په دې باندې کلیک ونه وي نو دا ما لر کو د خزینه نو دا زه امید کوم چې تاسو د دالو ګډي اویرنس وشي دا ګډي ایمرجنسي اویرنس هو ځکه چې دا ډیر زیات د سکیم کیږي او د دې ته ترو ته داس خلکو پاسورډ چې کمی دي هغه بیا لاړ شي لیک شي او خلک چې بیا کم دي نو هغه بیا خپي چې یار زما اکاونټ چې دی هغه لاړو دی هیکرو چې دی هیک کونه دا قشنده انفارمیشن په فیسبوک باندې سرکولیټ کیږي دا ډیر شي خلک دی هغه ریپورت کوي خو مطلب دا دی چې دا به څومره پورې ټایم باندې چې فیسبوک چې دی هغه به دی باندې بیا اکشن دي زه امید کوم چې تاسو د دې اویرنس چې دی هغه جلد وشي او تاسو دې نه ځان بچئ الله پامان نور د ټون ساته ان شاء الله نور بام بیا د سکیم سره زی او هیویلی سکیم هغه بیا موږ تاسو ته خيو په سایبر پښتو باندې کله دا ویډیو تاسو وګورئ څومره د بلا ځامن دي کنه د سي 100% صحیح شی راخړې سره بیا ریان شي خو دا کار کړي چې په منشن کوي پوه شوي او بل دا چې فیسبوک چې دی هغه دنیا شی لینک چې دی هغه سکین کوي خو دا تایني یو ار ال چې دی انفورچونټلی دا ډېری کمپنیان هم یوز کوي نو هغه فیسبوک چې دی هغه نشي پلیک کولی او که پلیږي هم کړي نو بیا نور د هم نقصان راځي د تاسو خپل سکیورټي چې کومه ده خپله پرایوسي سکیورټي هغه په خپل لاسو کې والئ ځان پوه کړئ په دې باندې چې بایجانه یاره دا یو ار ال چې څوک ماته رالیږي یا په دې کې زمانه کوم انفارمیشن غواړي چې دا صحیح انفارمیشن دی او که دا موږ په دې چلو کوو چې دا موږ خپل ځان چې کوم دی دا پروینټډ کړو نو زه امید کوم چې د دې تاسو وګورئ صحیح زده کړل ځکه چې میجارټي خلک چې دی ماته میسجونه کوي موږ ته لګیا یې په واتس اپ باندې او په هر څه باندې لګي چې یار زما اکاونټ چې کوم دی هغه هیک شوی دی هغه هیکیږي نو ځکه چې داسې یو قسم ریلیسټک غونډه کې سکیمر چې کوم دی هغه کافر زمون د خپل ټیکنیک استعمالي او راشي او د خلکو نه انفارمیشن چې کوم دی هغه انفلټریټ کی مطلب ډېر وایډ دی کریډنشل هارویسټینګ وای هارویسټینګ مته ویل کېږي او سوشل انجینیر چې دا ټیکنیک دی زه امید کوم چې تاسو په دې نه لوګري پیدا واغسته او د الله په امان ثانک یو